سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه په لنکا پریمیر لیګ کې عظمت الله عمرزي ډېره بهترینه لوبه ترسره کړې وه. هغه که توپ اچونه وه که توپونه وه، په دواړو برخو کې ډېره زبردسته لوبه کړې وه. په توپونه کې په 14 توپونو باندې 15 چټکې منډې جوړې کړې وې چې لوبه یې هم ګټلې وه، او داسې په توپ اچونه کې 2 بهترینې وکټې هم اخیستې وې. او تېره شپه بیا راشد خان نوین الک د امریکا میجر لیګ کې ولوبېدله. راشد خان د خپلې لوبډلې لپاره ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه وکړله. راشد خان په 4 اورونو کې 22 منډې وکړلې چې د سیالۍ لوبډلې 3 لوبغاړي وسوځوله. خپلې لوبډلې لپاره یې بریا هم خپله کړله، او داسې د نوین الک لوبډلې هم بریا خپله کړله، خو نوین الک په دغه لوبه کې چندانې توپ اچونه ونه کړله. او نن هندوستان او زمبابوې لوبډلې په لومړۍ 20 اوریزه لوبه کې سره مخ شوله چې د دغه لوبې ټاس زمبابوې لوبډلې وګټي. په خپله د توپ وهنې پرېکړه وکړه. په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړلې. د 114 منډو هدف په تعقیب کې هندوستان لوبډلې ډېره خرابه توپ وهنه وکړله چې په 19.5 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې جوړې کړلې چې په 14 منډې زمبابوې لوبډلې څخه ماته وخوړله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو زموږ پیج فالو او چینل سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.